ښه، مړه تاسو تر همدې ځایه پورې تر اډیټوري فتوې پورې رسولې وه چې څنګه سیګنل د غوږ څخه دماغ ته رسیږي او پروسس کېږي. اوس مړه تاسو راځو فریکونسي سنسیټیویټي اف د ارګن اف کورټي. د دې عنوان اول هدف څه دی؟ د دې عنوان هدف دا دی، ګورئ مړه تاسو که ستاسو په یاد یې ویلي وه چې د غوږ په داخل کې په کوکلیا یا هم په حلزون کې په کوکلیا یا په حلزون کې په داخل کې که چیرې مړه تاسو هغه رانږدې کړو زوم یې کړو، مثلا دا کوکلیا ده یا دا دوی وار بیا کوکلیا ته ورسمه، کوکلیا دا کوکلیا دی. دغه کوکلیا خو اصلا مړه تاسو ویلي وه چې په کوم شکل باندې دی؟ په داسې شکل باندې داسې، خو دوی راغلي دي دا کوکلیا په داسې شکل باندې لیکلی دی، معنا داسې اور کړی دی د دې لپاره چې مړه تاسو په پوه شو. دا کوکلیا که مړه تاسو وګورو د دې په داخل کې دغه ګلابي ځای نه دی، دا ګلابي ځای دې ته که چیرې مړه تاسو رانږدې کړو په دې کې دغه ساختمان لیدل کېږي چې دغه ساختمان ته ویل کېږي ارګن اف کورټي. ارګن اف کورټي د اواز د اورېدو تر ټولو مهم ساختمان دی. اوس نو مړه تاسو دا وایو چې دغه ارګن اف کورټي د اوازو فریکونسیانو ته څنګه ډول باندې عکس العمل ښیي. یعنې د دې هدف دا دی چې دغه ارګن اف کورټي ټولو اوازو ته په یوه ځای کې یو رقم عکس العمل نه ښیي. یعنې مثلا ته وایې چې دا ګرد ارګن اف کورټي دی، دغه ګرد ارګن اف کورټي دی، ټوله اوازونه په هر ځای کې اورېدل کېږي، یا داسې نه دی. که چېرې مړه تاسو ورته وګورو ارګن اف کورټي داسې کار کوي، ګورئ زه بیا زوم کومه، دا ارګن اف کورټي دی. که چېرې مړه تاسو وګورو دا خو ستاسې سکالا ویسټیبیول او دا مو سوه سکالا ټیمپاني او دا مو سوه سکالا میډیا یا هم کوکلیر ډکټ چې ورته ویل کېږي. په دغه سکالا میډیا کې که چېرې مړه تاسو وګورو وینئ دا ساختمان په منځ کې دلته یو مهم ساختمان لیدل کېږي چې هغه ته ارګن اف کورټي ویل کېږي. دغه ارګن اف کورټي لکه څومره چې دغه دی حلزون دی هغومره دی هم دا دی اوږد، یا دا مو ګرد حلزون دی دا مو ګرد ارګن اف کورټي دی، د هغو نه اوږد دی ورسره پروت دی. اوس نو دغه ارګن اف کورټي که چېرې مړه تاسو وګورو دا څو ساختمانه لري. یو دغه اول ځای دا ځای دې ځای ته ویل کېږي د ارګن اف کورټي بیز، او بل دا سر دی دې ته ویل کېږي د ارګن اف کورټي اپیکس ورته ویل کېږي. اوس نو که چېرې مړه تاسو دلته وګورو دا د ارګن اف کورټي بیز یا هم بیخ دی، پای دی، دا کولی شي چې د 100,000 هرټز یا د های فریکونسي والا اوازونه په دې ځای کې معلوم شي. یعنې که چېرې یو داسې اواز مړه تاسو غواړو چې واورو چې هغه 100,000 هرټز وي، هغه په دې ځای کې اورېدل کېږي، له دې ځای څخه شروع کېږي. کله چې بیا د هغه سپسې ځای مخ ته پسې ځای د هغه سپسې شروع کېږي، مثلا 18,000 19,000 15,000 14,000 10,000 2,000 بالاخره په دې ځای کې څو شو 1500 شو. د ارګن اف کورټي همدغه ځای کولی شي چې د 1500 هرټز میډیم فریکونسي والا اوازونه چې کړي معلومې کړي. او که چېرې مړه تاسو اپیکس ته راسو دا نو د هغه سپسې کمیږي، 1500 دا 1000 مثلا دا 1500 دا 2500 دا 200 بالاخره تر 100 پورې رسېږي. تر 100 پورې دغه پای چې دی دا کولی شي چې تر 100 هرټز پورې یو اواز چې کړي معلومې کړي. یعنې په دې کې مړه تاسو کولی شئ 100 هرټز اواز معلوم کړو. تاسو ورته وګورئ دا د څپې معلومېږي، دا مثلا څونه دی 100,000 هرټز دی، څپې خورا زیاتې دي، څپې تعداد یعنې په یوه ثانیه کې 100,000 هرټز دی، یعنې په یوه ثانیه کې د څپو شمېر څونه دی 100,000 دی. او دا بیا وګوره په یوه ثانیه کې د څپو شمېر څو دی 1500 دی، او دا بیا وګوره په یوه ثانیه کې د څپو شمېر څو دی 100 دی، یعنې 100 هرټز پورې دی. نو دې ته ویل کېږي فریکونسي سنسیټیویټي اف د ارګن اف کورټي. یعنې دا معنا چې زموږ ستاسې ارګن اف کورټي ټولې برخې یو ډول اوازونه نه معلوموي، بلکې هر ځای جلا جلا خپل اوازونه څه کوي معلوموي. اوس نو پوښتنه پیدا کېږي چې ولې دا ارګن اف کورټي یو ځای چې دی هغه لوور فریکونسي والا معلوموي بل بیا های فریکونسي والا معلوموي. د هغې جواب مړه تاسو په دې شکل کې راکول کېږي. ګورئ که چېرې ستاسو په یاد مړه تاسو ویلي وه چې د ارګن اف کورټي په داخل کې اوله وارې خو مثلا داسې حجرې ده، دې حجرو ته مړه تاسو ویلي وه هیر سیل. بیا د دغه هیر سیل څخه وروسته که چېرې ستاسو په یاد مړه تاسو ویلي وه چې داسې دغه شته هیر وریښتان یا سټیریوسیلیا چې ورته ویل کېږي، دا شته داسې وریښتان شته، مثلا دا چې دی سټیریوسیلیا دي. اوس دغه سټیریوسیلیا د ارګن کورټي په بیز کې په شروع کې چې شي کوچني او چې پای ته ځي دا سیلیا به هر پسې غټېږي. ته وګوره دا د ارګن اف کورټي چې دی شروع دی بیز دی سر دی، په دې کې ته وګوره سیلیا چې دی هم شارپ دی هم سټیپ دی، معنا هم کوچني دي هم داسې شخې ولاړ دي ځکه کوچني دي. او که چېرې پای ته راسو اپیکس ته راسو دا بیا هم لانګ دی او هم فلافي دی، معنا داسې ارام پراته دي، ډېر داسې سخت نه دي پراته. نو ګوره د 100,000 څخه شروع شو تر 100 پورې دا د فریکونسي یا هرټز دی. نو ارګن اف کورټي دغه تارونه چې دي یو څه کوچني دي په سر کې، په پای کې بیا په اپیکس کې بیا غټ شوي دي. نو ځکه کولی شي چې یو ځای های فریکونسي والا اوازونه معلوم کړي، بل یې د لو فریکونسي والا اوازونه معلوم کړي. اوس یو څوک وایي د دې ګټه څه ده؟ د دې ګټه دا ده چې دوی د دې تارو د غټوالي په وسیله باندې کولی شي چې اوازونه مو وپېژني. مثلا که چېرې یو اواز په دې ځای کې مثلا دا اواز دی د 400 فریکونسي والا، دوی د 400 فریکونسي والا اواز یو ښې دغه معلومولی شي چې آیا دا اوس ډبل غږ دی نری غږ دی، او هم دا معلومولی شي چې دا څنګه اواز دی چې اواز دی. او دغه سپسې راځه که په دې ځای کې اواز بیا جلا اواز دی، په دې ځای کې بیا جلا اواز دی، په دې ځای کې بیا جلا اواز دی، په دې ځای کې بیا جلا اواز دی. نو دغه اوازونه په جلا جلا ډول باندې څه کولی شي
معلومولای شي. hair cells at the base of the cochlea are activated only by high frequencies. ګوره وایي په بیز کې چې کوم دغه دي کوکلیا په بیز کې چې کوم سیلز دي هغه فقط هغه وخت فعال کېږي کله چې های فریکونسي والا او په اپیکس کې هغه وخت دغه کېږي کله چې دغه اوازونه لو فریکونسي والا نو په بیز کې د کوکلیا بیز د های فریکونسي والا اوازو باندې فعال کېږي او د کوکلیا اپیکس چې دی دا بیا د های فریکونسي والا البته د لو فریکونسي والا اوازو په وسیله باندې څه کولای شي معلومولای شي او امر تاسو اوس نو تاسو راځو د انر ایر ان بیلنس نور نو بلاد اوریدو سیستم ګر د خلاصو چې څنګه مرو تاسو کولای شئ چې اواز واورو دا ټول خلاص شه نو لکه څنګه چې مرو تاسو د غوږ یوه مهمه وظیفه چې هغه اوریدل دي هغه خلاصه کړه اوس به یې بیا په دغه شکل کې مکمل له سره تشریح کوو په ډېر لنډ شکل باندې غوږ مرو تاسو ویلي چې درې برخې لري چې یو ایکسټرنل ایر دی چې تر دې ځایه پورې دی بل بیا میډل ایر دی چې تر دې ځایه پورې بل دی بل بیا انر ایر دی چې هغه تر دې ځایه پورې شتون لري په ایکسټرنل ایر کې مرو تاسو ویلي چې یوه دا برخه ده چې هغې ته ویل کېږي اوریکل یا هم پینا چې د دې وظیفه دا ده چې اواز راټول کړي بالاخره ورکړي وچاته دغه ځای ته چې هغه ته مرو تاسو وایو ایر کینال کله چې ایر کینال یا اډیټوري کانال ته اواز ورسېدي په دې ځای کې مرو تاسو ویلي چې غوړ غدې ته ویکس ګلینډ دي these wax glands remove the pathogens and foreign substances after that is air drum دا چې د یو د غوږ پرده ده یا ټمپانیک ممبران هم ورته ویل کېږي د دې وظیفه دا ده چې دغه اواز له ایر کینال څخه اخلي وایبریشنز او چاته ورکوي میډل ایر کې اوسیکلز ته ورکوي په میډل ایر کې بیا موږ تاسو ویلي چې هلته اول اوزیکلز شروع کېږي اوزیکل هډوکي دغه هډوکي اواز اخلي بالاخره چاته ورکوي د کوکلیا یا حلزون اول وینډو ته ورکوي کله چې اول وینډو ته اواز ورسېدي بیا نو دا حلزون ته ځي حلزون خو اصلا داسې شکل لري داسې موږ تاسو ساده لیکلی دي دا سیده مې لیکلی دی اوس نو کله چې د اواز ودې ځای ته راورسېږي دغه هډوکی اخري هډوکی چې مثلا سټیپس هډوکی دی دا د وایبریشنز ورکوي و چاته ودې ته ورکوي دلته ورکوي کله چې دغه ته رسېږي سکالا ویسټیبیول ته رسېږي دا زموږ ستاسو شي دا ځای د موږ تاسو ویل سکالا ویسټیبیول کله چې سکالا ویسټیبیول ته اواز ورسېږي په دې ځای کې موږ تاسو ویلي و چې دلته اورګن اپ کورټي پروت دی اورګن اپ کورټي کله چې دغه داسې راورسېږي اواز ودې ځای ته ودې ځای ته دغه وایبریشنز راورسېږي ودې ځای ته نور دغه وایبریشنز بلای فقط دلته یو مایع ده په دغه سکالا ویسټیبیول کې دغه مایع داسې سر وښوروي دغه ښورېدل داسې مخ ته روانې بالاخره دلته اورګن اپ کورټي شته دغه اورګن اپ کورټي باندې دوی زور واردوي په هغې کې بیا موږ تاسو ویلي وو چې مثلا که چېرته تاسو ته شکل ولیکم دا موږ تاسو اورګن اپ کورټي کې هغه سیلز دي هیر سیلز دي بیا دغه هیر سیلز موږ تاسو ویلي په دغه سر کې دلته وریښتانز دي سټیریوسیلیا دا سټیریوسیلیا او دغه لاندې ځای ته موږ تاسو بیزلیر ممبران وایو بیزلیر ممبران اوس نو کله چې دغه وایبریشنز راشي دا دغه بیزلیر ممبران دا ممبران ښوروي چې کله دا ممبران وښوري دغه ښورېدل بالاخره چیرې پسې ولاړ شي دا سیلول پسې ولاړ شي دغه حجره وښوري چې کله دغه حجره وښوري بیا دغه حجره چې تاسو ورپورته کړئ مثلا په هغه سر کې موږ تاسو ویلي وو چې یو بل پرده شتون لري چې هغې پردې ته موږ تاسو ویله ټیکټورل ممبران مو ورته وایو نو چې کله دا ټیکټورل ممبران وښوري دغه وریښتان هم سره کږېږي چې کله دغه وریښتان کاږه شو دغه کوږوالی بالاخره وچاته ورکول کېږي اورګن اپ کورټي ته ورکول کېږي هغه په دې ځای کې دی دغه اورګن اپ کورټي نور دغه سیګنل اخلي بالاخره اعصابو ته ورکوي کوکلیر او هغه ویسټیبیولر نرو ته ورکوي بالاخره هغه نرو ته دماغ پر رسوي بالاخره اواز څه کېږي هلته پروسس کېږي او بالاخره اواز معلومیږي ښه اوس نو د غوږ یوه وظیفه خو موږ تاسو ویله چې هغه اورېدل راځو اوس د غوږ دویمې وظیفې ته د غوږ دویمه وظیفه که چېرې ستاسو په یاد وي هغه چې د بیلنس and equilibrium balance and equilibrium موږ تاسو وایو د غوږ دویمه وظیفه په دې باندې اوس بحث کوو د انر ایر ان بیلنس د ویسټیبیولر اپریټس موږ تاسو ویلي وو چې د بیلنس وظیفه فقط او فقط د انر ایر کار دی په هغې کې نه ایکسټرنل ایر کار لري او نه هم میډل ایر کار لري په دې کې فقط او فقط څو کار لري انر ایر چې په انر ایر کې موږ تاسو وایو چې شي پروت دی هلته ویسټیبیولر اپریټس پروت دی یعنې د توازن دستګاه پرته د توازن مرکز پروت دی ویسټیبیول فارم د سنټرل کیویټي اف د بوني لیبرنت که چېرې موږ تاسو وګورو ویسټیبیول کوم ځای ته ویل کېږي دا موږ ستاسې هغه کوکلیا دی ده او دا مو هغه ویسټیبیولر برخه ده دغه برخې کار توازن دی تاسو وګورئ ویسټیبیول کوم ځای کې پروت دی دا دی دا زموږ تاسو ویسټیبیول دی دا ځای ویسټیبیول دی او همدارنګه هم دا ځای ویسټیبیول دی په دې شکل کې دا دواړه موږ تاسو وایي یو شکل دی ویسټیبیول دا هم ویسټیبیول دی او دا هم ویسټیبیول دی ویسټیبیول چې دی هغه مرکزي کویټي جوړوي د بوني لیبرنت مرکزي څنګه دی دې خواته کوکلیا ده او دې خواته سیمي سرکولر کانالز دی ورته وګوره دې خواته کوکلیا ده او دې خواته سیمي سرکولر کانالز دی نو دی چیرې دی په سنټر کې دی په منځ کې دی پروت دی څوک پروت دی ویسټیبیول پروت دی ویسټیبیول څه کوي بیلنس کې suspended in its perilimb are two sacs او په دې ځای کې موږ تاسو وایو د پیرلیمب په نامه باندې مایع پروت دی دغه مایع کې دغه دواړه ویسټیبیول څنګه سوی دی ګرد احاطه سوی تاسو وګورئ دا ویسټیبیول دی دا ویسټیبیول دی دا ویسټیبیول دی د دې شاوخوا چې کوم مایع پروت دی فلویډ پروت دی هغه پیرلیمب دی انډولیمب نه دی اوس نو په دغه ویسټیبیول کې دوه دانې غټ ساختمان شته یو ساکیول دی بل یوټریکل دی
ساکیول او یوټریکل دواړه زموږ او ستاسې سره په بیلنس کې کار کوي. تاسو وګورئ کوم دي دا زموږ او ستاسې دغه دی دا مو ساکیول دی او دغه ځای ته څه ویل کېږي یوټریکل یا کې په دې شکل کې ته غواړې چې پیدا کړې دغه ځای مو ساکیول دی او دغه ځای مو یوټریکل دی. ساکیول چې دی هغه یو څه کوچنی دی ساکیول چې دی یو څه کوچنی دی او یوټریکل چې دی هغه یو څه غټ دی. ساکیول چې دی هغه کوچنی کڅوړې پر رقم دی او یوټریکل چې دی هغه د بیگ بستې پر رقم دی. ساکیول په لاتینی ژبه کې بس کوچنی کڅوړې ته وایي او یوټریکل په لاتینی ژبه کې څه ویل کېږي بستې ته بیگ ته ویل کېږي. نو د یوټریکل extends into the semicircular canals وګورئ زموږ تاسو دغه یوټریکل دا یوټریکل دی دا ځای دغه یوټریکل مو extend سوی دی غځېدلی دی په چا باندې پسې غځېدلی دی په semicircular canal باندې پسې غځېدلی دی یعنی اول د واره خپل یوټریکلز پروت دی دا زموږ تاسو یوټریکل دی دا او له هغې څخه وروسته بیا څوک پروت دی دا د زموږ تاسو semicircular canals پراته دی دا دی. نو دا زموږ تاسو په بیلنس کې دوه مهمې برخې شوې مخته ځو. The inner ear in balance the vestibular apparatus. Okay. Mechanoreceptor hair cells with stereocilia in the vestibule of the inner ear sense head position, head moment, and whether our body are in motion or not. ګورئ نو ستاسې په کوکلیا کې ستاسو په یاد وه هلته هم میکانو ریسپټر وه هیر سیل پراته وه لکه څنګه چې هلته ریسپټر وه میکانو سنسر ریسپټرز وه په دې ځای کې هم شته. په دې ځای کې بیا موږ تاسو وایو په کوکلیا کې خو په اورګن اپ کورټي کې وو دلته بیا چیرې دي دلته بیا په دغو ځایو کې دي په درو ځایو کې دي یو د یوټریکل په دغه کې دي په ماکیولا کې دي په دې ځای کې زه بل رنګ باندې وښیم دا دی دا ځای دې ته موږ تاسو وایو د ماکیولا اپ روټیکن یوټریکل او دې ځای ته څه ویل کېږي ماکیولا اف د ساکیول ګورئ یو دا ځای دی دې ته ویل کېږي د ساکیول ماکیولا او بل دا ځای دې ته ویل کېږي د یوټریکل ماکیولا. ماکیولا که ستاسو په یاد مړو تاسې په سترګه کې هم لرو په سترګه کې هغه مین پوینټ چې په هغې باندې لایټ لګېږي سترګه دې تور باندې کولی شي هغې ته ماکیولا اف رټینا وایي. نو لکه څنګه چې هلته ماکیولا شته په دې ځای کې هم شته دا ډېر مهم شیان دي. نو ګوره ماکیولا اف یوټریکل کومه دی ماکیولا اف یوټریکل دا دی کومه دی ماکیولا اف ساکیول دا دی ماکیولا اف ساکیول او بل بیا درېیم ساختمان دی چې هغه ته ویل کېږي کرسټا امپولارس of the each of three ampulla at the base of the each semicircular canal. دا بیا چیرې پراته دي دغه امپولارس بیا په دغه ځایو کې پراته دي. تاسو وګورئ یو په دې semicircular canal کې دی په انټیریور semicircular canal کې دی بل په همدې ځای کې پروت دی په لیټرل semicircular canal کې او بل په همدې ځای کې پروت دی په دغه semicircular canal کې په posterior semicircular canal کې. نو په دغه ځایو کې دغه درې سره چې دي پراته دي او دوی دي چې توازن کنټرولوي دوی چې سنس هیټ پوزیشن د سر پوزیشن معلوموي چې سر اوس په کومه خوا کې دی چپې ته دی راستې ته دی او لاندې دی پورته دی څنګه دی او هم هیډ مومنټ معلوموي چې مثلا تا دا سر وښوروي کومې خوا دې وښوروي چپې خوا دې وښوروي لاندې وښوروي لوړ دې وښوروي چیرې وښوروي او همدارنګه هم دا راشي چې آیا بدن اوس ولاړ دی که په حرکت کې دا ټول دوی راشي. نو مخته ځو اوس که چېرې موږ تاسو راسو د فیزیولوژي اف بیلنس د بیلنس دوه رقمه اصطلاحات موږ لرو یو بیلنس دی بل اکویلیبریم دی. آیا دوی فرق شته که یا فرق یې چندانې نشته خو لږ فرق یې شته. بیلنس دې ته ویل کېږي کله چې موږ تاسو دغه مومنټ البته دغه د سر پوزیشن یا مومنټ حس کوي یا سنس کوي دې ته بیلنس ویل کېږي اما کله چې بیا موږ او تاسو سم کوو هغې ته بیا اکویلیبریم ویل کېږي. نو بیلنس چې دی هغه یا اکویلیبریم چې دی هغه موږ او تاسو په دوه ډولو باندې ویشو سټاټیک بیلنس ډاینامیک بیلنس. سټاټیک بیلنس کې موږ او تاسو پوزیشن اف هیډ فقط معلوموایسو او ډاینامیک بیلنس کې موږ او تاسو هیډ روټیشن معلوموایسو. سټاټیک بیلنس سټاټیک په دې خاطر باندې ویل کېږي چې په دې کې د ځمکې ګریویټي جاذبي قوه په دې کې رول لري. د جاذبي قوه چې دا هغه همیشه سټاټیک د ارض ایسته نو ځکه ورته ویل کېږي سټاټیک بیلنس او ډاینامیک بیلنس په دې خاطر ورته ویل کېږي چې په دې کې موږ او تاسو د سر سرخېدل معلوموایسو. موږ تاسو مثلا سر داسې سرخو دا دوی معلوموي راته موږ او تاسو. زه به تاسو دلته ورشم ګورئ بیلنس اکویلیبریم چې دی هغه په دوه ډول باندې موږ تاسو ویشو یو چې دی سټاټیک بیلنس دی سټاټیک بیلنس په دې کې موږ تاسو فقط ګورئ دا معلومیږي چې زما سر دې خواته دی دې خواته دی دې خواته دی که داسې دی دې ته ویل کېږي سټاټیک بیلنس او دا لینیر اکسلریشن دی یعنی موږ تاسو چې داسې مخته روان یو مخته په لینیر په خطي ډول باندې دا موږ تاسو فقط راشي او this is sensed by saccule and utricle. دا دغه ساکیول او یوټریکل یې معلوموي که چېرې تاسو بېرته هغه شکل ته ولاړ شئ هلته موږ تاسو ویلي وو چې یو ساکیول دی او بل یوټریکل دی دا یوټریکل دی دا مو ساکیول دی دا دوی به معلوموایي دغه دوه ځایونه دا سیده حرکت معلوموي سیده مثلا څه معنا چې داسې روانې چې داسې سیده روانې چې داسې سیده روانې شاته سیده روانې لوړ سیده روانې داسې لوړ سیده روانې په لیفټ کې مثلا چې ته خېږي او چې لاندې په لیفټ کې روانې دا دوی به درته معلوموي او دې ته ویل کېږي سټاټیک بیلنس. بل بیا که چېرې موږ تاسو راسو ډاینامیک بیلنس ته په دې کې بیا د هیډ روټیشن معلومیږي مثلا زما سر کومې خوا ده ګوریا زه مثلا کله چې داسې کېږم یا داسې کېږم یا مثلا سر داسې کومه
او داسې کوم دته به ویل کېږي ډاینامیک بیلانس چې دا مړه تاسو روټیشن راشي انګولر اکسلریشن دی په دې کې یو زاویه جوړیږي مثلا کله چې داسې حرکت کوم یا مثلا داسې حرکت کوم د یو زاویه په اساس باندې حرکت کوم دته ډاینامیک بیلانس ویل کېږي او this is sensed by crista ambularis of semicircular canals دا خبر بیا چاته زی و semicircular canal ته تاسو وګورئ دا کار بیا semicircular canals کوي نو ګوره لنډه داسې وایي چې semicircular canals روټیشن کنټرولوي د سر دا روټیشن چې تاریخ د سر شورې یا مثلا اتڼ کې سره سرخه دا ټول دوی کنټرولوي او دا دوه ځایونه چې بیا دي دا بیا ګوره دا نو ساس چې شو روټیشن ولا او دا ځایونه چې شته دا مو بیا دغه کنټرولوي فقط پوزیشن چې بیا خاطر راستي خاطر مخته شاته ورته دا مو تاسو معلومه نو دا د بیلانس هغه دوه دانې چې شو ډولونه یې سواله static balance monitors linear acceleration ګور دا ما د ټول چې دا په خطر باندې چې مرتاش د روان کدی خواته لاندې رواني دا ټول د معلومه وایي and head position او د سر position درته معلومه وي with respect to the gravity په دې کې ګوره څوک رول لري gravity رول لري نو چې کله gravity رول لري د static balance ویل کېږي when gravity acts on the tilting head مثلا کله چې سر داسې کښته کوي په دې gravity رول لري ځکه د gravity په اساس باندې د سر شری ولاړی ولاندې ولاړی or if the head start moving in a straight line یا که شیر د سر حرکت وکړي دغه مخ ته رواني مثلا یا دغه مثلا داسې مخ ته رواني یا دغه داسې مخ ته رواني دغه مخ ته رواني دا د چا په وسیله باندې د دې په وسیله باندې معلومیږي it is called static balance because gravity is constant دته په دې خاطر باندې static ویل کېږي چې دا gravity static dynamic balance monitors changes in head rotation د موږ تاسو ته روټیشن راشي سرخیر دا ګډه بدن تاسو سره سرخه ټول سره سرخه دا به head rotation ویل کېږي صحیح شو مختصر static balance نور څه شي رسوي د اساسانو مونږ پرېږدي static balance linear acceleration detection یعنی دا چې په خطر ول باندې سیده رواني یا خطر ول ته مو کې اثر ماز داس کی ګور داس په خو دي حرکت وکي یا داس ولاړ سر داس یا مثلا سر څنګه کې داس کی دا هم linear دی the macular tissue and the utricle and saccule composed of hair cells surrounded by support cells کچیر مو تاسو راسو دغه ته ماکیولا تراسو ماکیولا خو په دواړو ځایو کې ستا و هم په دغه کې ستا په یوټریکل کې ستا او هم په ساکیولز کې ستا په دواړو ځایو کې ماکیولا ستا و دا د ځایو کې مثلا چې موږ تاسو ته وګوره ماکیولا اپ یوټریکل په دې ځای کې دا موږ تاسو ویلو وګورئ چې دا موږ تاسو ماکیولا ده او دا ځای چې د یوټریکل دی په دغه ماکیولا په یوټریکل په دواړو ځایو کې موږ تاسو وایي چې هغه ورشته ډول کوچني ساختمانونه چې هغه ته ماکیولا وایي اصلي کار به هغه کې کیږي نور خو په دې کې په ټول شاوخوا کې دلته مایع پرته په منځ کې دغه ماکیولا پروت اوس دغه ماکیولا چې دا په خپل ځان کې هیر سیل لري تاسو ته وګورئ دا زموږ استاد چې دا ماکیولا کله چې موږ تاسو راځو دغه ماکیولا کې موږ تاسو وایي چې د هیر سیل ګټه داسې پرتی دی پښه دا دغه هیر سیل پر سر باندې د اوټولیت په نامه باندې کریسټالونه شته د موږ تاسو اوټولیت وایو کریسټال مرته ویل کېږي چې د کلسیم کاربونیټ څخه دا جوړ شوی ورته ګوره کله چې سر اف رائټ معنا سیدای دغه سر څه کیږي ګوره اوس نو ته ګوره کله چې سر سیدای څه پیښه جوړه ګوره کله چې سر سیدای د زموږ ماکیولا د ما هیر سیلز دي او د ما اوټولیت ش په نارمل ډول باندې ټول پراته دي په خپل ځای باندې کله چې تر ولاړ سي د هیډ پوزیشن بدل کې ټیلټ معنا کوژ کې د اثر څه کیږي ګوره په دغه لوړ ځای کې چې کوم دغه مواد پراته دي د کلسیم کاربونیټ دا د ګریویټي په اساس باندې لاندې چې کله داسې لاندې ولاړ نه نو چې کله دوی لاندې زی دغه هیر سیل هم چې وسره وشوري چې کله هیر سیل وشوري هغه داسې بنچ کې کاږي چې کله دا بنچ کې کاږي کړه دلته بلا دغه ځای کې عصبي حجرې سره په تماس کې دي ژر د سیګنال ورسي دماغ ته وي اله د خسر کوشت انو بلا په دې باندې تکولای شي چې دغه سنس کې ډیټیکټ کې حس کې دا دی او دا خبره کوي د ماکیولا ټیشو ټریکل ساکیول کمپوزډ اف هیر سیل سراوندډ بای سپورټ سیل په دې کې سپورټیو حجرې سره شاوخوا پرتې دي هیر سیل ایکسټند انټو ا ویسکس جل لایک سبسټنس اوټولیټیک ممبران چې موږ تاسو وګورو دا هیر سیل په یو ساختمان کې مثلا دا موږ تاسو هیر سیل دا مو هیر سیل دا و دا مو هیر سیل دا داسې په یو ساختمان کې داسې پټ دی داسې موږ تاسو جل لایک سبسټنس دی داسې په دې کې دا پرته نو دته موږ تاسو وایو کوم ممبران اوټولیټیک ممبران ته ویل کېږي Jelly like mass studied with teeny calcium carbonate stones called otolith او په دې کې موږ تاسو وایي چې دغه ټیک کرسټل په دې پراته دي چې هغه ته دغه ویل کېږي اوټولیت ویل کېږي دا اوټولیت چې د ځمکې جاذبې کوي په اساس باندې درانده دي بار لاندې او بل اخره ورشتان داسې کوي ورشتان The difference in inertia between the hair cell stereocilia and the otolith membrane in which they are embedded causes the stereocilia to bend ګور وای د inertia په اساس باندې مثلا کله چې په یو بس کې روان او بس یو دم حرکت وکړي د انرشیا خو داسې وایي چې تر وخت پورې د ستا بدن کوشش کوي چې ځان دغه سی وې ساتي او کله چې بیا ته روان او یو دم بس درېږي ستا بدن کوشش کوي چې د خپل حالت چې وکړي روان وساتي دته ویل کېږي لا اف انرشیا یا هم دغه فرست لا چې ورته ویل کېږي د ډینامیک فرست لا هم ورته ویل کېږي دته نو دته انرشیا ویل کېږي انرشیا دا معنی کله چې موږ تاسو بس کې د سپاري د بس کې مثلا سپوري
بس یو دم چې وکړي حرکت یې وکړي زما بدن څه کوي دغه د پښو خوا مې حرکت کوي د سیټ په اساس باندې خو اما دغه د لوړه خوا د سر خوا مې غواړي چې تر اوسه هغوی حرکت نه دی کړی هغه څنګه کېږي داسې شاته کېږي دا ته انرشیا ویل کېږي او کله چې بیا مثلا زه غواړم چې زه روان یم دا دی بس دا دی روان دي کله چې زه غواړم ودرېږم دا زما بدن غواړي چې دغسې ځان روان وساتي بیا څه کېږي کله چې بس ودرېږي مخ ته ولاړ شم داسې مخ ته ولاړ شم یعنې کله چې بس یو دم روان شم زه شاته ځوروم او کله چې بس یو دم ودرېږي زه مخ ته ځوروم شاته په دې خاطر باندې ځوروم چې زه غواړم دغسې درېدلی وساتل شم او مخ ته په دې خاطر باندې ځوروم چې زه دغسې روان وساتل شم چې دې ته ویل کېږي انرشیا نو د دې انرشیا په اساس باندې د اوټولید د وزن په اساس باندې دغه سټیروسیلیا باندې زور راځي بالاخره په هغه څه کېږي کشیږي اوس دوی مثال ورکړی دی مثلا څنګه مثال ورکړی دی دا دی مثال دی دوی څه وایي مثلا دوی وایي فار ایگزامپل if the head bend forward که چیرې موږ تاسې دغه سر کوږ کړو کومې خوا ته د مخ خوا ته کوږ کړو اوټولیتیک ممبران سلاید فارورډ دغه اوټولیک ممبران به چې شي وبښویږي او مخ خوا ته دی به مخ خوا ته وښویږي سټیروسیلیا بند سټیروسیلیا به چې شي دا به داسې کوږ دا کوږ شو کله چې سټیروسیلیا کوږ شو بیا هغه خبره شروع کېږي کلسیم ګیټس اوپن دا دی ګوره زه تاسو غټ رسم کوم دا زموږ تاسو هغه هیر سیل ده دا ما غوړشته دی کله چې اوس دغه غوړشته داسې کوږ شي او داسې کوږ چا کوږ کی دغه اوټولیک کوږ کی په دغه ځای کې پوتاشیم چینلز دی دا چینل څه اوس دا خلاص مثلا دا زموږ تاسو دی چینل دی دا چینل چې خلاص چې کله دغه چینل خلاص شي اوس نو پوتاشیم آیون چیرې ولاړ شي داخل ته ولاړ شي چې کله پوتاشیم آیون داخل ته ولاړه دی حالت ویل کېږي ډیپولرایزیشن ولې ډیپولرایزیشن ځکه په خوا داسې وګوره په خوا داسې د باندې مثبت چارج و د ننه منفي چارج ولې ځکه د باندې پوتاشیم ډیر و او د ننه پوتاشیم چې کم پوتاشیم داسې دی مثبت چارج لري نه نو دا پولرایزیشن حالت و کله چې بیا اوس داسې وسو دا ګیټ خلاص نو پوتاشیم خو غواړي چیرې ولاړ شي داخل ته ولاړ شي کله داخل ته ولاړي هغه مثبت چارج هم سره وړي نو د باندې به د ننه به مثبت شي د باندې منفي شي دې حالت ویل کېږي ډیپولرایزیشن کله چې ډیپولرایزیشن وسو همدغه لاندې ځای کې دلته په دې ځای کې نیورو ټرانسمیټر شته ګلوټامیټ شته دغه نیورو ټرانسمیټر بل اخره په حرکت باندې راځي او دې لاندې بیا موږ تاسو ویلو چې څوک سره پروت دي ډندرایټونه نیورون پروت دي دغه نیورون ته بالا دی دغه سیګنل ورکړي بالا وایي زه په مخ دې شسه دماغ ته وړه دا ستا روټیشن سو دا دی اکشن سو دا دی سیګنل سو دا دی پوزیشن سو د سر بالا وړه head tilting backward decrease rate of action potential اوس نو کله چې ولاړ شي دغه سر بیرته دغه کې داسې کې خپل حالت راولي بیرته څه کېږي دغه استکیږي دغه نیورو ټرانسمیټرز پوتاشیم بیرته د باندې وځي ورشته بیرته څه کېږي او بالا سر څه کېږي درېږي مختصر static balance acceleration dictation ادامه ده utricle and saccule detect when gravity acts on the tilting head کله چې ګریویټي په ټلټینګ هیډ باندې عمل وکړي په کوږ سر باندې عمل وکړي دغه ساکیول او یوټریکل دا معلوموي ته or if the head starts moving in a straight line یا چې دا سر دغه مخ ته روان لکه بس چې سکوري هم دې در معلوموي the two macula are perpendicular to each other دغه دواړه دغه چې دي ماکیولاوي دا یو بل باندې موازي دا یو شی باید مرتاس پیدا وساتو ګوري یوټریکل امر تاسو ته چې د حرکت معلوموي لینیر اکسلریشن نه معلوموي او ساکیول هم تاسو ته معلوموي لینیر اکسلریشن معلومولای شي فرق شي یوټریکل مونږ تاسو ته هوریزونټل موومېنټ معلوموي هوریزونټل موومېنټ څه معنی یعنی دا معنی چې مونږ تاسو داسې حرکت کوو په افقي ډول باندې داسې حرکت کوو مثلا داسې روانه مخ دا هوریزونټل موومېنټ دا څوک معلوموي دا یوټریکل معلوموي یوټریکل ماکیولا اپ یوټریکل معلوموي او دغه بیا څوک معلوموي ورټیکل موومېنټ بیا څوک معلوموي ګوره دا خو داسې حرکت داسې روانه مثلا دا د تاسو شکل ګوري کوم مثلا دا معلوموي چې دغه نوید دی دا فرید دی دا مثلا څنګه روان دي دا روان دي سیده دا درته معلوموي او بل بیا کله چې مثلا دا سر کږي یا داسې مثلا یو شته داسې ورکشته کېږي ور تاکېږي هغه بیا څوک معلوموي هغه بیا ویل کېږي ساکیول دا بیا ورټیکل موومېنټ معلوموي نو دا بیا څنګه دا بیا داسې موومېنټ معلوموي نو ګوره چې یو داسې موومېنټ معلوم کی بل داسې موومېنټ معلوم کی دوی دواړه په یو بل باندې پرپنډیکولر دي او کم دغه ډیګري چې جوړوي دلته هغه به 90 درجې جوړولای شي نو دا فرق څه دی دوه اوس نو د خیر سره دغه خلاصو لینیر اکسلریشن اوس راځو البته سټاټیک بیلانس خلاص اوس راځو مړو تاسو ډینامیک بیلانس مړو تاسو ډیټیکشن اف روټیشن وایي مړو تاسو اوس راځو د خیر ډیټیکشن اف روټیشن یا هم ډینامیک بیلانس چې مړو تاسو ور بیا یو څه شاته ولاړ سو هلته مړو تاسو د بیلانس په دوه ډول باندې ویشلای وو one was static balance another one was dynamic balance the static balance was the position of head only and this was linear acceleration it means when you are going straight it is called static balance and dynamic balance is when you rotating when you for example dancing this is rotation moment or rotating your head this is dynamic balance and this is angular acceleration means it will make angles دا بزاویه جوړي بل اخر به حرکت کیږي this was done by utricle and saccule دا دغه دوه کوي همدارنګه د ډینامیک بیلانس بیا څه کوي سیمي سرکولر کانال ځکه موږ تاسو اوس راسو مکمل به د خیر به تشریح کو
کم ډینامیک بیلنس به د خیره پسې تشریح کوو. Rotational moment of the head is detected by the hair cell and the base of the semicircular canals. اوس نو که ستا په یاد په کوکلیا کې هم هیر وه، په دغه کې په یوټریکل او ساکیولس کې هم هیر وه، نو سیمي سیرکولر کانال بیا تر چا کم دی چې هیر نه لري. ګوره زه به یې بیا هغه شکل ته ورسمه چې ستا ښه سر په خلاص دا دی. ورته وګوره د هالزون په اړه خو باید بله خبرې نه وکړو ځکه بیخي ډېرې خبرې مې په دې هکله کړي دي. سمه ده؟ نو دا خو بیا موږ تاسو ویل په دې ځای کې ساکیول دی، په دې ځای کې یوټریکل دی او دې ته ویل کېږي ویسټیبیول. دا موږ تاسو ویلو په دې کې ځینې ساختمانونه شته چې هغه دغه وظیفې کنټرولوي. مثلا په یوټریکل کې دغه ځای دی چې هغه دغه حرکات کنټرولوي، پوزیشن او هیډ، او په دغه کې بیا په ساکیول کې بیا دغه ځای دی، دا ځای په دې ځای کې وریښتان دی کنټرولوي. نو د شاوخوا ټوله د مایع څخه ډکه ده، هغه په دې کې رول نه لري، هغه مایع د وریښتان سره ښوروي، اصلي کار د وریښتان کوي دوی کې. اوس نو په سیمي سرکولر کانال کې چیرته وګوره دا دوی د درې دانې کانالونه دي، په دې کې هم د وریښتان شته، خو په کوم ځای کې؟ په دې ځای کې نشته، په دې ځای کې نشته، په دې ځای کې نشته. نو په کوم ځای کې دي؟ په دغه ځای کې پراته. وګوره دې ته ویل کېږي دا دی او دا دی. دې ته ویل کېږي امپولا چې موږ تاسو هغه پرانم هم هلته وایي امپولا. نو دغه امپولاوي کې د وریښتان شته په سیمي سرکولر کانالز کې، او دوی دغه حرکات روټیشن حرکات څه کوي؟ کنټرولوي. مثلا کله چې دا حرکت د سر سرخه د مایع داسې په حرکت باندې راځي، کله د مایع داسې په حرکت باندې راځي، په دغه ځای کې چې کوم هغه وریښتان دي هغه په حرکت باندې راځي. یا مثلا کله چې ته سر بلې خوا ته ګرځې هغه بیا داسې حرکت کوي، دغه په حرکت باندې راځي دغه وریښتان. کله چې بیا ته غواړې بلې خوا ته حرکت سر وسرخې هغه بیا دا وریښتان په حرکت باندې راځي. نو بالاخره دغه وریښتان چې کله په حرکت باندې راځي ته کولی شې چې دغه روټیشن یا ډینامیک مومنټس په هغې باندې څه معلومې کړې. نو دوی دغسې خبره کوي وایي rotational moment of the head is detected by hair cells and the base of the semicircular canal. ګوره وایي چیرې پراته دي؟ په بیز کې پراته دي. تاسو ما وویل چې په کوم ځای؟ په دا بیز کې دلته دي او دلته په دا بیزو کې دي، په نور ځایو کې دوی نشته، په دا بیز کې پراته دي. with sensory structures called the crista ampularis چې هغې ته څه ویل کېږي؟ امپولاوي ویل کېږي، امپولاریس ورته ویل کېږي. The three semicircular canals are oriented in different planes. دغه درې سره سیمسلر کانالونه چې دي دا په مختلفو جهاتو باندې په لورو باندې کار کوي. allowing for the interpretation of rotation in all three planes. او دوی په درې سره خوا باندې شته سر سرخه دا دوی ته معلومولای شي. each cresta has support cell. دا هر یو چې دا لکه څنګه چې هغه نور وي دغه سي سپورټي حجرې لري چې دغه سره کومک کوي، دغه سره خواړه ورکوي، دغه ته غذایي مواد ورکوي. and hair cells. او دوی هم چې لري وریښتان لري that extend into the jeweled mass called the cufula. دته ادامه پیدا کړه. ګوره چې مرتاز دا رازم کوه دې ځای ته موږ تاسو ویلي وو چې دا خو نو امپولاریس دي، دغه ځایونه دا ځایونه دا که چېرته رازوم کې رانږدې کې یو دانه رازوم کې دا دی، دا موږ تاسو چې دی کرسټا امپولاریس دی. دغه کرسټا امپولاریس کې ته وګوره دلته موږ تاسو لرو یو دغه ساختمانه ده، دغه شین ساختمان دته ویل کېږي کیوفیولا. دا جیلی لایک سبسټنس دی، دا ځای څه کړی دی؟ پوښلی دی. او که چېرې دا لاندې ځای ته راسو په دې ځای کې دلته وریښتان دي، دغه وریښتان ته ویل کېږي کرسټا امپولاریس. دغه اصلي کار کوي. د کرسټا امپولاریس څخه لاندې بیا چې دی بیا هغه نیورون دی، دغه نیورون چاته ځي؟ بالا دماغ ته ځي او هلته خپل سیګنل دی بالا یې وروړي خپل کارونه دي کوي. دا دوی بیا خبره هم کوي. dendrite of vestibular nerve fibers encircle the base of the hair cell. وای دغه dendriteونه په دغه بیس کې پراته دي، په بیس څخه معلومات یا سیګنل څه کوي؟ وړي. as one of the canals move in an arc with the head. وای کله چې دغه سر شوري خو د یو کانال هم سره شوري. the internal fluid moves in the opposite direction. یعنی کله چې مثلا ته حرکت کوي سر یو خواته سرخه، مثلا ته پاس کې ته سر کومه خواته سرخه، ته سر ودی خواته سرخه، راستي خواته سرخه، په دغه کې مایع کومه خواته ځي او چپیه خواته ځي. چې کله د مایع او چپیه خواته ځي الته بالا راځي دغه وریښتان دغه کیوپیولا کې چې کوم سټیریوسیلیا یا وریښتان دي دغه وریښتان بینډ کې کاږي. ورته ګوره مثلا ته سر دغه کوي او سر دې وشوروي دا وریښتان دي، دلته وګوره د شکل دا په دې کې وریښتان دي، دغه وریښتان باندې د مایع ولګي، د وریښتان څنګه کې داسې کاږي. بیا چې کله د وریښته کوش کې بیا څه به وسي؟ کلسیم ګیټ اوپن، بیا کلسیم ګیټ خلاصېږي. ګوره زه جلا شکل ته لیکم مثلا دا دی، دا زما ستاسې هغه هیر سیل دی، هیر سیل خو نو داسې وریښتان لري، دا دی دا وریښتان شوه. اوس په دې ځای کې موږ تاسو ویلي وو چې داسې مایع ورباندې راځي، دا مایع ده، دا مایع ده، دا مایع څه کوي؟ دا وریښته څه کوي؟ کوږ کوي. دا د وریښتې څه کوي؟ مثلا کوږ کوي او وریښته یې کوږ کوي. چې کله وریښته کوږ کوي څه کېږي؟ کلسیم ګیټ اوپنز. مثلا ته فرض کړه چې په دې ځای کې موږ تاسو لرو کلسیم ګیټ، دغه د کلسیم ګیټ به څه به وسي؟ خلاص به سي. چې کله د کلسیم ګیټ خلاص نو بالاخره البته پوټاسیم شایم ډېر بخښنه سره پوټاسیم چیرې ولاړ شي؟ پوټاسیم داخل ته ولاړ شي. چې کله پوټاسیم داخل ته ولاړی دننه به څوک سره یوسي؟ پوزټیو چارج به یوسي، د باندې به څنګه چارج پرېږدي؟ نیگیټیو چارج. دې ته ویل کېږي ډیپولرایزیشن. چې کله ډیپولرایزیشن وسو نو بالاخره به دغه فای کې دلته نیورو ټرانسمیټرز علاقې ګلوټامیټ مثلا علاقې دا ګلوټامیټ بالاخره دغه سیګنل ورکوي چاته؟ ډنډرایټ ته ورکوي. ډنډرایټ ته وایي زه په مخه دې شته بالا خپل سیګنل دی اواز یې وړای و دماغ ته هغه چیرې یوسي و دماغ ته یوسي او اکشن پوتنشل جنریټډ او بالاخره دا څنګه وسي؟ جوړ شي. نو دا زموږ استاد هغه دغه بیلانس ډاینامیک بیلانس چې هغه ته ډیټیکشن اپ روټیشن هم ویل کېږي. اوس نو د خیر اخیری موضوع ده
Information about the body's position and space comes from three main sources and is split into two major processing areas in the central nervous system. د دې اصلي ادب دا دی وایي د بدن څخه معلومات د درو شیانو په وسیله باندې اخیستل کېږي چې دا ستا بدن په کوم پوزیشن کې دی، ته ولاړ یې، ته ناست یې، ستا پښې څنګه دي، ستا لاسونه څنګه دي، ستا سترګې څنګه دي، ته ولاړ یې، ته روان یې، ته سره سرخ یې، ته څنګه یې. دا د درې شیان ورښیي: ویسټیبیولر ریسپټرز، ویژوال ریسپټرز او سوماټیک ریسپټر. دا درې ریسپټرز ورښیي. ګوره څنګه ویسټیبیولر ریسپټرز دا ورښیي چې مثلا دا ستا سر پورته دی، ښکته دی، سرخې، ولاړ دی، څنګه دی. ویژوال ریسپټر یا د سترګو د لارې موږ تاسو چې ښودلی شو، سترګو د لارې موږ تاسو ښودلی شو چې موږ اوس ولاړ یو که روان یو. که چېرې موږ تاسو موټر کې سپاره یو، بار دا سترګې داسې خلاص کړو، وګورو چې درختې موږ تاسو شاته پاتې کېږي، موږ کورونه شاته پاتې کېږي، نو موږ تاسو ویلی شو چې موږ څه شي روان یو. نو دا دومه لاره. او بل بیا سوماټیک ریسپټر دی چې هغه سکین دی، مسل دی، جوینټس دی. د دې په وسیله باندې موږ تاسو دا معلومولی شو چې دا زما پښې اوس څنګه، زه څنګه ناست یم، زه په چوکۍ کې څنګه ناست یم، زما پښې چیرې دي، غځولې مې دي، دغسې پرتې دي، جاینټ مې چیرې دي، مسلز مې چیرې دي، دا پراته دي. نو د دې د درو لارو څخه معلومات څنګه کېږي، اخیستل کېږي. کله چې د دې درې لارو څخه ګوره واخیستل سو split into two major processing areas. دا بیا دوې مهمې ځایونه دي چې هغه یې پروسس کوي، چې یو ویسټیبیولر نیوکلیای د برین سټیم کې ده، او بل سیریبیلم دی چې هغه موږ تاسو وایو کوچنی دماغ دی. ګوره سیریبیلم یې کنټرولوي او ویسټیبیولر نیوکلیای یې کنټرولوي چې برین سټیم کې دی. نو دغه دواړه یې څه کولی شي، کنټرولولی شي. کله چې دغه دواړه کنټرول کړي، دوی دواړه دغه حالتونه معلوم کړي، نو بالا څه کېږي، د برین سټیم څخه سیګنل مثلا ځي کنټرول اف آی مومنټ، د سترګو حرکات کنټرولېږي، چې ته مثلا داسې وغورځېږې، سترګې باید داسې کنټرول کړي چې وګورې، یو شی ووینې. او که چېرې چپې خوا ته ګورې، سترګې هم باید هغسې چپې خوا ته داسې سیده کړي، داسې نه وي چې ته ګورې چپې خوا ته او سترګې دې په هغه پوزیشن باندې بیا خو ته هېڅ شی نشي لیدلی. دا کار د چا دی، کرینیل نروز دی، چې هغه دریم، څلورم او پنځم دانه دی، دا دوی یې کنټرولوي. سپاینل موټر کنټرول دا بیا دوی یو بل کار هم کوي، د زما او ستاسې د غاړې حرکات د سپاینل کارډ په وسیله باندې هم کنټرولوي، لیمب هم کنټرولوي او ټرنک تنه هم کنټرولوي. مثلا زموږ غاړه سره ښوروي یا په خراب حالت کې دی راته راښیي چې خرابه ده، او لیمب لاسونه او پښې چې مثلا خراب ایښي یا روان یا هر څه شي دوی راښیي. او همدارنګه د ټرنک یا تنې زموږ تاسې څنګه مثلا ناست یو، څنګه بیده یو، څنګه ولاړ یو، دا راښیي. او دا کار هم د چا دی، کرینیل نروز دی چې هغه ایکس آی معنا سو 11 عصب دی. اینډ ویسټیبیولو سپاینل ټریکټس، دا بیا د ویسټیبیولو سپاینل ټریکټس کار دی. ځکه موږ تاسو که چېرې د انسان دماغ ته وګورو، د انسان دماغ دوې برخې لري، دغه هغه دماغ دی چې سیریبرم او سیریبیلم په دې کې پراته دي، او دا یې سپاینل کارډ دی. په دغه سپاینل کارډ کې موږ تاسو وایو چې څوک تللی دی، زموږ تاسو دغه ویسټیبیول رګونه تللي دي، نو ځکه دې ته ویل کېږي سپاینل ویسټیبیول یا ویسټیبیولو سپاینل ورته ویل کېږي. نو دا یې کنټرولولی شي. Responses by the central nervous system provide fast reflexive control of the muscles. وایي زموږ تاسو دغه سنټرل نروس سیستم، مرکزي عصبي سیستم چې هغه دغه دوه دانې دي، دوی څه کوي، فاست، تیز، ریفلیکسیو، سمدستي کنټرول کوي د چا، د عضلاتو، د سترګو، د غاړې، د اطرافو او د تنې. دا ټول څه به کولی شي، کنټرولولی شي. نو تاسو دغه چپټر څخه خلاص شو. من الله توفیق.